حضرت موږ تاسو په خطابت کې یا په تقاریرو کې ګورو چې تاسو د مور پلار تذکره ډېره زیاته کوئ او ډېر په بهترین انداز سره او ډېر په کمال سره او ډېر په هنر سره کوئ. خو نن سبا که مونږ وګورو دغه یو د مور پلار رشتې دا یو مقدس رشتې دي، خو دغه مقدس رشتې نن سبا پامال کېږي. زوی راپاسي د پلار ګریوان ته لاس واچي، تر دې پورې پلار باندې ډس کوي پلارولي، لور راپاسي د مور بېعزتي کوي، د مور نه لوپټه راکاږي، د مور ګریوان ته لاس اچي. دغه مقدس رشتې چې پامال کېږي په دغه حواله به تاسو دغه ته نوجوانانو ته یا دغه پیغلو ته څه وایي؟ بالکل جی، زما خو اکثر تقاریر په دغه موضوع ځکه دي چې زه اکثر په دې مشهور شوی یم، د مور او پلار په موضوع چې تقریر کوي لکه په دې زه مشهور شوی یم. صحیح. اوله خبره خدا ده چې الحمدلله زما والدین دواړه حیات دي. الحمدلله. ما ته ډېر خلک وایي چې دا تقریر دا بعضې علما ځکه کوي چې خپله مور او پلار یې نه وي لکه وفات شوي، نو لکه دا امتحان که په ده راغی نو دی به بیا داسې تقریر ونه کړي. نو الحمدلله زما خو مور او پلار حیات دي دواړه. زه په طور د فخر وم الحمدلله چې ډېره دعا راته والدین کوي، ډېره زیاته. ماشاءالله. زه چې فارغ شوی یم اگر چې د فراغته پورې خو ډېره کمزوري په هره حواله، خو زه چې الحمدلله فارغ شوی یم د 2012 نه د 25 پورې الحمدلله زما د والدې علاج دا ما بذات خود کړی، نه بل رور کړی دی نه مې والد صاحب کړی دی. دا زه خپل یو اعزاز ګڼم. د 2012 نه واله د 25 پورې زما والده که بیماره شوې ده، اپریشن یې پکې راغلی، ټول هر څه ما په خپل سر کړي. او د دې باره کې ځکه بار بار وایو چې دا یوه لویه سرمایه ده، والدین ډېره غټه لویه سرمایه ده. خو که یو سړي وپېژندل، لکه کتابونو لیکلي دي کعبې ته کتل دا عبادت دی، د عالم مخ ته کتل عبادت دی، قرآن ته کتل عبادت دی. خو د مور او پلار مخ ته چې سړی وګوري الله ورله د یو حج قبول شوي اجر ورکوي. سبحان الله. او نن سبا الکان دا کتابونو لیکلي دي چې دا د اخرې زمانې نښه ده چې دوست له به ترجیح ورکوي او په پلار باندې، دوست په علي او پلار باندې. تاسو نن سبا ټیک ته دا خو اجل دی، دا تقدیر دی، د دې نه انکار نشته دی. خو تاسو چې اینه دا څومره مشکلات چې دی نوجوانانو ته پیښیږي، که تا خیال کړی د اختر موقع به د دوست سره مشوره وکړي چې سبا به چکر لزو، پلار ته خبر وکړي، سار مور نه خبر او دی به وځي چېرته ځي، زه د دوستانو سره ځم، که پله ځي پته مې نه لګي، کله به راځي. نو بیا تاسو هغه حالي نه چې په کومو طریقو پراته یو اسان کار دی، وي شهید شو د شهادت مرګ وموند، دا ټیک خبره ده. خو دی چې سحر راوتو د چې مور هغه په جړه پرېښې وه، هغه جړه چرته لاړه. نبی علیہ السلام له صحابي راغی، وی زه جهاد لزم، ماله ته اجازت راکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی چې ته کور نه راوتې نو د مور دې څه حال؟ وی مور مې جړل چې راوتلم، خو ته اجازت راکه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه ورشه، دا مور دې وخندوه بیا زما خواله راشه چې زه هله اجازت تعالی درکم. نو نن سبا چکرو لو عیاشو لزي او مور په سرو سترګو باندې پرېږدي. نو دا ډېره لویه د خسران خبره ده. زه بار بار نوجوانانو ته وایم چې د چا والدین دي که نه، لکه چې راشي کور ته یوه پیره دې پلار ته یو نظر وکړو، زه درته یو خبره کوم هغه مخې ته کو یو نظر وکړه چې پلار ته کله مخامخ کېني نیغ نیغ د پلار دې مخ ته وګوره، وایي دا زما هغه پلار دی چې مولي صاحب نه وایي، مفتی صاحب نه وایي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې اوسط ابواب الجنه دا پلار د جنت د مینځ دروازه ده. نو چې بچی راشي داسې دې پلار ته وګوري چې الحمدلله زما کور کې د جنت د منځ دروازه موجود ده. دا څومره لویه خبره ده چې سړی د پلار مخ ته ګوري. ته چې حرم شریف کې وګرځم عمرې له لاړ شم او حج عمرې له لاړ شو، هلته چا سره والد صاحب وینم او والده وینم، هم ته ډېر بختور چې حرم ته مونږ لاړ شو خو ټول کعبې ته ګورو، او چې ته بیلډینګ ته راشي نو مونږ کله برګو ته ګورو، او ستا سره یوه دویمه کعبه ده چې هغه د مور مخ دی، دلته ته دې ته ګوري، د کعبې هلته هم ګوري او دلته هم ګوري. دا ډېره خوش قسمتي ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی سبا کې او رڼا پې وخیږي او د ده نه مور او پلار خفه. زه ډېر تعجب کوم، ټیک ته د بیبي سره هر سړی خوشحاله دی، د خپلو بچو سره هر سړی خوشحاله دی، خو زه وایم چې دی د خپلې بیبي او د بچو سره سحر ناشتې ته ناست دی، د پلار جدا کړی دی او د مور جدا کړې ده. دی اوس دا تصور کوي چې زما د پلار ته اوس په ناشته کې څه پراته،
زما دی مور ته به څه پراتی دی چې کېناست د پلار سره د بیبي سره او دنه دا پلار خپه دی او دا مور خپه ده حدیث مبارک ته وي دته 2 دروازې د جهنم کوله پرتی که دی خوشحاله دی خو دته 2 دروازې د جهنم پرتی مال څوک راشي وي مولوي صاحب ما ته دعا وکړه ته مور دې شته کېنم و مور دې شته کور کې ویا وم ورشه مور ته دی ووایي چې تا ته دعا وکړي ما ته وایي مولوي صاحب ته عالم ما مور جټه زه ورته واما نه مور له ضروري ده چې دا د حافظ او نه مور له ضروري ده چې دا د عالم د امام بخاري مور عالمه وه خو چې لاس یې اوچت کړل وی ربه زما بچې په سترګو ړوند دی ما له د بچي نظر راکړي دا د امام بخاري مور لاس اوچت کړل وی ربه ما له د بچي نظر راکړي بچي ړوند و دعای کوله خوب یې ولید ابراهیم علیه السلام ورته وی مورې پاسه الله دی دعا قبول کړي د بچی نظر دی الله واپس کړي چې مور پاسې ده د امام بخاری نظر واپس راغی او الله تینا امام بخاری جوړ کو چې وفات کېده چاته نه تاسو کو وسو شاګردان دي وی چې براه راست مې ورته بخاری ویلې دغه تعداد 90,000 زوام دا چې زیګولې دي دا چې سزا ته رسیدلې دا په شان د مور دعا امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چې علم کو په مدینه منوره کې او را روان دی خلک استقبال ته ولاړ دی پلاری نشته دی او مور سیټ ته په یو غټه باندې ناستره د خپل بچی استقبال کوي څومره لوی علما چې اینه کامیاب خلک چې اینه د دې په شا د مور او پلار دعاګانې زه علما او تم وام طلبا او تم وام حفاظ او تم وام یو علم کول دی یو د علم قبولیت کو غواړي نو دا د والدینو سره میلاوي دا د والدینو خواله لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی ما چې جنت کله ولید 2 موقعو کې جنت لیدل شوی دی فی المنام او فی لیلة المعراج یا په شپه د معراج یا په خوب کې وی ما الته د یو صحابي د تلاوت आवाज واورید په جنت کې ما تاسو کو د څومره قبولیت دی صحابي ګرځي په دنیا کې او چې تلاوت کوي نو په جنت کې جنتیانو ته الله ما تاسو کو چې زما د دې صحابي عمل څه ما ته جواب راکړلی شو چې ټیک ته چې د قرآن قاری دی خو قاریان خو ستا نورم ډېر شاګردان دي خو وکانه ابر الناس بامه دی قاریم دی دی د مور ډېر منونکی دی نو الله ورله دومره قبولیت ورکو چې تلاوت الله په جنت کې جنتیانو زه هم دا ډېره لویه سرمایه ده زه د هلکانو ته وایم دا بې تپوزه ورته وایم چې دوکان ته وځئ که نه د مور خوا مورې دوکان ته ځمه مازدیګر به واپس کېږم مور به یو لپه دوو کې بچو ګولې ګلزار به ګرځئ دا ورانو جاړ چې پراتی دا دی کور مور په جړه پرېښودی دی ته د وتې هم چې کور ته ورشئ رادنده شئ بیا که دا مور نه وه ته به ګرځې بیا به ما پسې راځې بل پسې ما ته وایي مولي صاحب ستا مخ ته ګورم زه هم ګوره خو هغه مخ چې الله پې تعالی د یو حج قبول شوي اجر درکو هغه اوس په مقبره کې پروت دی هغه دلته نشته بیا به په دې مخ پسې ارمان وکړو نو دا ډېره لویه سرمایه ده چې والدین د چا حیات بس د دعا د لپاره لوی پیر چې دی هغه مور ده او لوی پیر چې دی هغه پلار دی بل چاته هم ضرورت نشته نو دا ډېره لویه سرمایه ده ډیره زیاته مننه حضرت یو وارې بیا ستاسو ته حیات شاکر یم چې د خپل قیمتي ژوند یو څو قیمتي لمحې هم د همراز پوډکاسټ په نوم کې ډیره مننه مو کوم بالکل قدرمندو کتونکو اوریدونکو دا ډیر محترم حضرت مولانا محمد اکبر حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه تر بل پروګرام پورې خپل قربا محمد صدیق همراز دور کې اجازت په دغه یو شعر سره او دا شعر به زه حضرت ته ډالې کومه چې د ځینو خلکو په کتو باندې بېواکه شمه د ځینې خلکو په کتو باندې بېواکه شمه په ځینې خلکو فرښتو ډیره خواري کړې ده خاد آباد بریادي راته اوسئ د دوی الله په امان